ګلاب یو تنکی ګل ماشوم و. ده به د ښار په واټونو کې د خلکو بوټان رنګول. د دوی ډېره غریبي وه. کله به چې هم په لار د چا سترګې په دې معصوم ولګېدې، زړه یې سخت پې درد کوو. یو مهربانه او خیرخوا انسان پیدا شو. د خپلې وسې مرسته یې ورسره وکړه. ده یې له لاسه ونیو، ښوونځي کې یې داخل کړ. مور سره یې خبرې وکړه چې له دې وروسته به ګلاب خامخا نیمه ورځ ښوونځی وایي. ګلاب به ښوونځي ته تللو. دی ډېر ذهین او خلاق معلومېده. په لنډ وخت کې یې لیک او لوست زده شو. یوه ورځ د ښوونځي معلمې په تختې د ضرب یو سوال ولیکو او پوښتنه یې وکړه چې دا به څوک حل کړي. ګلاب لاس جګ کړ. معلمې ورته اشاره وکړه چې پاسه. ګلاب ورغې، د سترګو په رپ کې یې سوال حل کړ. معلمه ورته حیرانه پاتې شوه. ژر ژر یې ورته په مخ 3 ستوري رسم کړل او ټولګي ورته چکچکې وکړې. د ګلاب مخ پړک وواهه. سترګو کې یې عجیبه ځلا پیدا شوه. دی چې څنګه رخصت شو، په منډه منډه کور ته لاړه او بار بار به یې مور ته د ټولګي همدا کیسه کوله. بیا به یې ورته مخ وښود چې دا وګوره. مور یې ورته هم نهایت ډېره خوشحاله وه، خو د غربت انتها وه. ګلاب ته نیمه ورځ کار بیا هم ضرور و. مور یې خلطه ورته ورکړه چې لاړ شي. ګلاب مخ نه وینځلو چې ستوری یې پاک نشي. ګلاب لاړ، خو دا ځل یې د ښار په سړکونو په ویاړ او افتخار قدمونه اخیستل او د مخ د ستورو د کیسې یوه موقع به یې هم نه بایلله. یو ناڅاپه درز شو. د سړک پورې غاړې ته بم والوت، خو دا غاړه ترې هم پاتې نه شوه. ګلاب په وینو کې لت پت پروت دی، سلګۍ وهي، ژوبل دی. مور یې شفاخانه کې پیدا کوي. ګلاب بېهوشه وي چې پاسي، زخمونه یې قرار ته نه پرېږدي. بې اختیاره ژاړي. کله چې په حال شي، د مخ ستوري ور یاد شي. په مخ نازکې ګوتې وهي، مخ یې پوستکي کړي. زخم دی. له موره د ستورو پوښتنه کوي او ژاړي. مور یې غلی ځان سره وایي: زما ګلابه زویه، په دې خاوره او په دې مخ د چا ستوري پیرزو دي؟ دا مخ دی د زمانې د جبر او سپېړو مخ دی. ځان تکړه ساته.